د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ. دا دی کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. نون د نن لوست یا سبق ده. ومولید؟ هو، دا نون ده. دغه شی چې ورسره دي. ګورئ، د نون ترڅنګ ټکی ټکی نون لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي نون داسې ډک کړئ. نون د نون شکل او د نون نوم دې وپېژانده. اوس نو د نون په غږ خبرې کوو. د نون غږ څه دی؟ نه، نه د نون غږ دی. ګوره، نه د مڼې د کلمې په منځ کې د لیکل شوي نون غږ دی، لکه مڼه. ته ووایه نه، مڼه. شاباس، بیا ووایه نه، مڼه. ښه، ته اوس داسې نومونه واخله چې د نون توری په منځ یا آخر کې راشي. نه، رڼا. نه، اتڼ. ګورئ، دا مڼه ده. دا لاندې برخه یې جګري رنګ لري. دا پاسنۍ برخه یې سور رنګ لري. دا بنده کې توربخون رنګ لري. دا پاڼه یې شین رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه مڼه رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د مڼې په کلمه کې یو ځل د نون توری راغلی. دغه سور د نون توری چې د میم او هې د تورو سره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم مڼه لیکل شوې، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د مڼې لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه مڼه رنګوو. له دې ټکي پیل کوو. هغې پاڼې ته یې شین رنګ ورکوو. شاباس، همدغه شانې ښه رنګ کړئ. بندک ته یې توربخون رنګ ورکوو. دغه پاسنۍ برخې ته یې سور رنګ ورکوو او لاندې برخې ته یې جګري رنګ ورکوو. داسې. اوس راځو اولنی کتار ته چې په ښي خوا کې لومړی یا اول نون په شین رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د نون توري لیکل شوي دي. د نون په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یو منځخالي نون په سر نون ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ نون لیکل زده کوو. ډېر ښه، نون دغسې لیکل کیږي.
موږ نون لیکل زده کوو. ګورئ دا د مڼې د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د مڼې کلمه لیکل شوې ده. د مڼې په کلمه کې یو ځای سور ټکی راغلی دی د میم په سر کې. اوس د مڼې د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، مڼه لیکل زده کوو. شاباس، موږ مڼه لیکو. مڼه دغه شان لیکل کیږي. اوس نو راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د نون توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي نون په سر د نون لیکل زده کړو. شاباس، نون لیکو. موږ نون لیکل زده کوو. ډېر ښه، نون دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د مڼې کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د مڼې د هرې یوې سپینې کلمې پر سر مڼه ولیکو. ډېر ښه، مڼه لیکل یادوو. شاباس، مڼه لیکل یادوو. مڼه لیکو. اوس نو راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د نون توری په خړ رنګ راغلی چې د سر نون یې تور ده او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د مڼې د کلمو کتار دی چې د مڼې لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې ده. معنا دا چې د نون او د مڼې د هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، نون لیکو. نون لیکل زده کوو. موږ نون لیکو. شاباس، موږ مڼه لیکل زده کوو. موږ مڼه لیکو. مڼه دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه، سور چوکاټ چې پای ته ورسید نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښي خوا کې څو ځله د نون توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر نون په سر نون ولیکو چې لیکل یې زده کړو.
موږ د نون لیکل زده کوو. نون دغسې لیکل کیږي. موږ نون لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د مڼې د کلمو کتار دی. اوس د مڼې د کلمې پر سر لیکو چې د مڼې لیکل مو زده شي. آفرین، مڼه دغه شان لیکل کیږي. مڼه لیکو. مڼه لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ نون لیکل شوی ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د نون توری لیکو چې د نون لیکل مو ښه یاد شي. موږ د نون لیکل زده کوو. نون دغسې لیکل کیږي. موږ نون لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ مڼه لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د مڼې کلمه ولیکو چې د مڼې لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، مڼه دغه شان لیکل کیږي. مڼه لیکو. مڼه لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ڼ تورې چې نوم یې نون او داسې لیکل کیږي، او د مڼې کلمه چې داسې لیکل کیږي.
له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.